سورہ روم آیت نمبر 38 آیت نمبر 38 اعوذ باللہ من الشیطان فآت ذا القربى حقه بسویر کا اخپلوانو تا حق دی غوی والمسکینا والمسکینا و مسکینانو تویر کا حق دی غوی وابن السبیل او مسافرو تویر کا حق دا غوی دا حق چاویر کړي د دوی ته د حق دوی ته الله ور کړي دا چې کوم حق د خپلوانو دا به ور کوي کوم حق د غریبانو دا کوم حق د مسافرو دا ذالک خیر دا بهتره طریقه دا للذین اغو خلق د پاره یریدون چې غواړي وجه الله مخ د الله یعنی رضا د الله یا دیدار د الله واولائک هم المفلحون دا خلق چې دی اندوی به کامیاب شي وما اوتیتم اغه چې ور کوي تاسو مر ربان د سود نه یعنی کوم خلق چې د سود کاروبار کوي لیربو فی اموال الناس د دې لپاره چې زیاتواله وشي د خلکو په مالونو کې یعنی تاسو دا خیال لا چې سود سره به مال زیات شي فلا يربو عند الله خو نزیاتیږي د الله په نيز باندې یعنی برکت به پکې نه وي د الله په نيز نو برکت خو مال کې الله چي نو چې الله فرمایي چې د سود مال کې برکت نشتا نو بیا ویلې سود کاروبار کوي خلک بیا ویلې په سود باندې بانک کې پیسې کې غدي خلک او بیا چې یو ځکه و سود باندې تا ته پیسې ملاو شي په ظاهرا خو بل طرف نه و بیماری در باندې راشي بل نقصان به تورسيږي وما اتیتم اغسور کوي تاسو من زکات د زکات نا تريدون وجه الله چې غواړي تاسو هغه دیدار د الله رضا د الله مخ د الله فاولائک هو المضعفون داخلك چې دي امدې زیاتون کې دي د مال د دوی مال بزیاتیږي په دې کې به برکت راځي څوک زکات ور کوي الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله غزات چې تاسو پیدا کړیو او بیا تاسو ته رزق در کړی دا ثم يميتكم بیا به مړ کوي تاسو ثم يحييكم بیا بجوند کوي تاسو هل من شرکائکم ایشتادی هغه خدایانو د تاسو نه من يفعل من ذلكم من شيء چې هغه به دغه کارونه وکي ان د تاسو کوم خدایان دی هغه به تاسو مړ کی یا تاسو به بیا پیدا کی تاسو ته رزق دیر کی سبحانه وتعالى پاک د الله او چت د الله عما یشرکون د هغه خدایانو نه چې دوی شریکوي ظهر الفساد فی البر والبحر نو خور شوه د فساد په وچه او په دریاب کې نن سبا فساد خور ده کنه هر طرف ته هر انسان پریشان ده بدامنی ده خوف ده یره ده ډار ده هر چانه بډاریږي هر وخت کې بډاریږي دا فساد ده کنه نو دا ولی الله فرمای بما کسبت اید الناس په سبب د دې چې کوم عمل کړي د پخپل لسونو باندې دي خلکو د خلکو د عمل د وجینا لیوزیقهم دې د پاره چویر کیا کوئی تابعد الذی یعملوا مزاد اغوا عملونو سزا د اغوا عملونو چکړي دي دوی لعلهم يرجعون دي د پاره چې دوی واپس راشي قلت ورته یا پیغمبر اسیر فی الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل وګرځيږي پزمکه کې او ګوري څنګه یو انجام د اغو خلکو چې مخ کې وو کان اکثرهم مشرکی نو هغه زیات مشرکان فاقم وجهك للدين القيم بس مضبوط و دروا مخ خپل د پاره د دین چې هغه صحیح دین ده من قبل مخکې د دین آیات یوم چې تاسو باندې راشي یا تا باندې راشي هغه ورځ لا مرد له چې بیا بنو پس کیږي د غوریز من الله د الله طرف نه یوم زین په دغه ورځ به یصدعون دا خلق به یو بل نه جدا شي من کفر فعلی کفره نو چا چې کفر وکړلو نو سزا پام دی باندې دا د کفر د دی ومن عمل صالحا فلينفسهم او چا سنیک عمل وکړو د پاره د خپل ځانونو یمهدون اصل کې مهد خو یی بشتریتا کوم ځکه چې انسان وخت روي سملی نو معنا به د شي چې چا څو وکړلو نیک عمل فلينفسهم نو هغه خپل ځان د پاره یمهدون په جنت کې ځان ته ځای جوړوي په جنت کې ځان ته ټیکانه جوړ کړلا په جنت کې ځان ته
ټکانه یې جوړ کړله د به جنت کې اوسېږي لیجزی الذین دي د پارا چې بدلا ور کی الله هغه خلق ته امنو چې ایمان وروړي دا عامل الصالحات او نیک عمل نه کړی دي من فضل د خپل فضل الله انه لا يحب الكافرين بشک الله محبت نه کوي کافرانو سره ومن آیاته او د نخد الله ندا دا ان يرسل الرياح چې رستي الله هواګان مبشرات زیر ور کون کی وليذيقكم من رحمته او دې د پاره صدیر کی تاسو ته د خپل رحمت نه ولي تجري الفلك بامره او دې د پاره روان شي په دې هوا سره د کشتۍ په حکم د الله سره ولتبتغوا من فضله او دې د پاره چې ولټوي هغه فضل د الله ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم او په تحقیق سره استولې دي مونږه مخکې تا ډېر پیغمبران خپل قومونو ته فجاءوهم بالبينات بصير اغل الاغويتا اغه واضح نشانو سره یا راوړي وی اغويتا اغه واضح نشانه فانتقمنا نو بدل واقست مونږه من الذين اجرموا داغو کسانو نه جرم وکړلو وکانه حقا علينا نصر المؤمنين او حق ته په مو باندې امداد د مؤمنانو الله الذي يرسل الرياح الله غزات چې رستي هواګانې فتسير سحابا او بیا پورته کوي په دی هوا سره وريزي فيبسطه في السماء كيف يشاء نو بیا خوروي د غوريزي په اسمان کې څنګه چې خوښ شي د الله ويجعله كسفا او بیا ګرځوي د غوريزي ټوټي ټوټي یا ته به هلان دی باندې فتر الودق يخرج من خلالي بيت غور باران سره وزي د منز د دیوريزونه فاذا اصاب به بصر کله چې ور سید غبران مې شاو چاته څخه خشیمن عبادي د خپل بندگانو نه اذا هم يستبشرون بیا داخله خوشاله شي چا باندې صبران وشي څومره طریقې سره الله د خبره جوړ کړی دی باران هوا راشي ورېځي او چتی شي ډکی شي ورېځو من نبی الله او بر واستي وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اگر بشک او هغه مخکې د دینا چې نازل کړي شي په هغه باندې باران من قبل مخکې د دیوري زونه لمبلسین ډیر نه امید او خامخانه امید او نه امید او چې باران نکیږي اچانک الله باندې باران وکړو فانظر الى آثار رحمت الله بس وګراغه نه خود رحمت د الله تا کیف یحیی الارض بعد موتها څنګه ژوند کوي زمکه ورسته د وچوالینا ان فی ذلک لمحیی الموت بشک پدې کې بشک الله تعالی ان ذلک بشک اغه الله چې دا خامخا ژوند کوون کې د مړو او هو علی کل شیء قدیر الله په هر شی باندې زورور ده ولئن ارسلنا ریحا وکچری واسطو مونږه هوا فرعوه بس ګوري دوی اغه بوټي مصفرن زیړ لذلوا من بعدی نو خامخ بشی ورستو د اغه نه یکفرون دوی به بیا ناشکری کوي فإنک لا تسمع الموتى بس بشکت نشي اور ولې خبره مړو تا ولا تسمع ثم دعاء ونشي اور ولې کانو ته आवाजونه اذا ولوا مدبرین کله چې دوی په خپل مخ واړوي نو چې کله ویخ خو بیا ولې شي کنه یو سړی ویخ ځان خو بیا ولې کی بس دا سړی ته خبره به نشي کوله نو دا کافران دا مشرکین دا خپویږي په حق باندې خدانه ناګول کړي دا نو الله فرمایي وما انت بهادي العمي او نه اطلاع خيون کې وړاندو تا اند ولالتهم د گمراهي دا غوینا ان تسمعوا الا من يؤمنوا بآياتنا نشي اور ولت مگر هغه چاته چې ایمان راوړی دا پایتونه دي مونږ باندې فهم مسلمون بس هغه تابعدار دي یعنی هغه ایمانون کی دي الله الذي خلقكم من ضعف الله غزا ته چې تاسو پیدا کړیو د کمزوري حالت نه کمزوري حالت کوم یو دا بچپن مشمواله وړوکتوب ثم جعل من بعد ضعف بیا ورسته د کمزوري نه قوتن طاقت دیر کو تاسو ته یعنی ځوانان کړی ثم جعل من بعد قوه ضعفا او بیا دیر کړو تاسو ته ورسته د ځواني نه بډاواله او شیبتن او ډیر بډاواله یخلق ما یشاء او پیدا کوي الله چې او غاړي هو العلیم القدیر الله په هر څه باندې پوی دا قدرت ولدا و یوم تقوم الساعه او په کوم ورځ به قائم شي قیامت یقسم المجرمون نو قسمون بخری مجرمان ما لبسو غیر ساعتن چې وخت نه تیر کړي هغه
سوا د یو ساعت نه، یعنی په دنیا کې همغه یو ساعت تیر کړی دا. کذالک کان یوفکون، همدارنګي هغه په دوکي کې پراته وو، دنیا کې هغه په دوکي کې وو. وقال الذين اوتوا العلم وبيغ کسان چې ور کړی شوی دا غوي تعلم والایمان او ایمان. لقد لبستم فی کتاب الله، بشک وخت کړه د تاسو په علم د الله کې، په تقدیر د الله کې. الی یوم البعث، تر دې ورځې هغه قیامت پورې. فهذا یوم البعث، بس دغه د ورځ د قیامت. ولکنکم، لیکن تاسو کنتم لا تعلمون، نه پوهیدئ. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا، نو دا د قیامت هغه ورځ دا چې फायदा نه ورکوي ظالمانو ته. معذرتهم، بهانه د دوی. معذرتهم، دوی کډيري بهانه وو کی फायदा ورته نشي ورکواله. ولا هم یستعتبون، او نه به دوی را وغختل شي د پاره د صفای، نه دوی صفای بیانول شي، یا نه به دوی را وغختل شي د پاره د توبه. ولقد ضربنا للناس في هذا القران، او بشک بیان کړی دی مونږه د پاره د خلق په دی قران کې. من کل مثل، ہر قسم بیان، ہر قسم مثال. ولئن جئتهم بآیه، او کراوړی ته دوی ته وانخه. ليقولن الذين كفروا، خامقد کفران بوئی. ان انتم الا مبتلون، چې نه یو تاسو مگر تاسو دروغ یایو. کذالک یتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، همدارنګ الله مهر لګئی په هغه خلکو زړونو باندې چې علم نه لري. فاصبر، نو پیغمبره بس صبر کوه د دوی په خبرو باندې. ان وعد الله حق، بشک وعده دی الله حق ده. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، او هرگز د بهمت نه کیتا سستی درانه ولی پتا کې هغه کسان چې یقین نه لري. سورۃ لقمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الكتاب الحکیم، دا آیتونه د کتاب دی الحکیم چې حکمت ولدی. هدن، دا کتاب هدایت تا. ورحمتن، و رحمت تا. للمحسنین، نکانو خلقو د پارا. الذین، نکان خلق اغدی. یقیمون الصلاة، چې منځ قائم کوي. و یؤتون الزکات، و زکات ور کوي. وهم بالآخرة هم یوقنون، او دوی په آخرت باندې یقین لري. دا نکان خلق دي. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون، دا کسان دي چې دوی خپل رب طرف نه په هدایت باندې دي، او همدغه کسان کامیاب دي. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، او ځنه د هغه خلکونه چې څوک اخلي عبس خبره. لهو الحدیث، څوک څه عبس خبره اخلي، یعنی په پیسو باندې اخلي عبس خبره. او ټول مفسرین په دې باندې متفق دي چې لهو الحدیث نه مراد غانې اوریدل دي، میوزیک اوریدل دي. نو په پیسو یا خلی، که په موبایل کې دا، که په ټیپ ریکارډ کې دا، او که په سی ډي کې دا، او که کور ته ډمان راوستلی دي، او که واده ته تماشې ول راوستي دي، نو پیسې ور باندې ورکړي دي او بس کاري خسته ده. نو دا هغه خلق دی او دغه عبس خبري چي دي دا غانا بجانا په دې کې لوی نقصان دادا، لوی نقصان دادا چې دا انسان قران نوي سره وي. په مکه کې چې کله نبی علی السلام باندې د قران پاک نزول را شروع شولو، نو د مکه سردارانو قریشو دا مشوره وکړه چې د دې قران مقابله صرف په دې باندې مکوي شو چې مونږه د غانو بجانو محفلونه جوړ کو، د شعر او د مشاعري محفلونه جوړ کو، د نوجوانان ځان تر وغړو. نو عمده وجه دا چې نن د مو نوجوان خو څه کوي چې د مونږه مشران، کشران، خزي او نر دا په دې غانو بجانو کې لګیا دي. مکه خو په کور کې یو ټي وي یا په محله کې یو ټي وي، اوس خو په هر جیب کې دغه موبایل موجود ده او د دنیا هر قسم ډمتوب په دې کې موجود ده. نو امدې ډمتوب د وجنا مونږ نه مونږ پاتې ده، مونږ نه عبادت پاتې ده، مونږ نه قران پاک پاتې ده.
او په موبایل کې دا سیوا نشه ده شیطانی کار ده کنه چې یو وری موبایل ته کېناستی نو بسته چې پويږي ګنټا به در باندې تیرې شي پوي بم نه وي ګنټا به تیرې نو لهو الحديث لیدل د پاره د دې څو گمراه کی خلقان سبیل الله د الله د لارینا بغیر علم بغیر د علمنا ويتخذها هزوا او نسی دلرا پټو کو سرا یعنی قران نه ټوکی جوړی کړی دي او دا غانې بجانی اخستی دي اولائک لهم عذاب مهین دا کسان چې دي دوی د پاره عذاب د سپکون کې وایذا تطلع علیه آیاتنا کله چې بیانېږي پاغوي باندې آیاتونه دی مونږه والله نبی د مخ وړی مستكبرن تکبر کون کې کعلم يسمعها لک چې نبی اوریدل اغوی اغایتنا کأن فی اذنیه وقرا لک چې داغه غوګونه درانه دي لک چې غوګونه درانه دي وای نه اوریدو نو قران نه ووري چې قران کله بیانېږي غنه تختی بیا او دا پوزیشن موم ده قران ته مونږ نه جمع کیګو خو چې د غانې بجانې محفل وي د دمتوب محفل وي نو بیا هغه ته ټول جمع کیګو او خو په شوق سره جمع کیګو ورته بیا فبشره بعذاب علیم بزیر ورکا اغتا په عذاب دردناک سره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم بشک هغه کسان چې ایمان وروړي دا او نیک اعمال کړی دي دوی د پاره جنتونه دي النعيم چې نعمتونو نډک دي خالدین فیها او وی به همیشه په دې جنت کې وعد الله حقا دغه وعده د الله حق دا او هو العزیز الحکیم الا غالب دا حکمت ولدا خلق السماوات بغیر عمد الله پیدا کړی دي اسمانونه بغیر دستنه ترونها چې ګوري تاسو والقا فی الارض رواسیا او غدرولی دی الله په دې ځمکه کې مضبوط غرونه ان تمید بكم دې د پاره چې د ځمکه په تاسو باندې ونه خوچیږي وبس فیها من کل دابه او پیدا کړی دي خوار کړی دي په دې ځمکه کې هر قسم جناور وانزلنا من السماء ماء او نازل کړی دي اسمان او فامبت نفیها بس راشن کړی دي په دې اوبو سره یا راشن کړی دي په دې ځمکه کې من کل زوجین کریم هر قسم شیونه خلی مزیدار یا بوټي فایده من هاذا خلق الله دغه د الله پیدایشتا الله خدا پیدایشتا فارونی ماذا خلق الذين من دونه نو لک خو خیماتا چې هغه د تاسو خدایانو څه پیدا کړی دي هغه څه کړی دي بل ظالمون فی ضلال مبین بلکې دا ظالمان چې دي دا په ښکارا گمراهی کې دي ولقد اتینا لقمان او په تحقیق سره ورکړې او موږ لقمان ته حکمت انشکر الله چې شکر کوو دی الله اصل خبره دا ده چې د لقمان چې وو دا یو نیک سړی وو او دا د لقمان حکیم باندې مشهور ده خدا حکیم نه دا مطلب نه دا چې دی به د حکمت کار کولو دا به خلکو ته به دویانې ور کولی نه هغه حکیم نه دا لقمان حکیم مطلب دا چې لقمان حکمت والا پوی دانا عقلمند نو لقمان حکیم چې وو د خپل بچی ته نصیحت او وصیت کړی دا هغه نصیحت او وصیت الله دومره خوښ شوی دا چې الله په قران کې اخیدا ومن یشکر او څوک شکر وباسي فإنما یشکر لنفسه بس بشکاغه شکر وباسي د پاره د خپل ځان ومن کفر او چا چې کفر وکړلو فإن الله غنی حمید نو بشک الله محتاج نه دا او صفت کړي شوی دا وایس قال لقمان لابنه او کله چې ویل لقمان خپل زویتا وهو يعزه
او هغه نصیحت کول او خپل زوی ته یا بنیا چې ای زویا لا تشرک بالله الله سره شریک ما پیدا کوا ان الشرک لظلم عظیم بشک شرک صدا دا خامخلوی ظلم دا او وسوین الانسان بوالديه او وصیت کړي د موږ انسان ته چې خپل مور او پلار سره خصلو کوي حملته سوچت کړي او دی بچی لرا مور دی هغه وهنن په کمزوري سره علا وهنن د پاسه د بلې کمزوري وا کمزوري خداوا چې د خزه عاصم کمزوري وي دویا مدا چې پاسنه حمل راغلو نوره کمزوري شو او دریا مدا چې دی حمل سره بیا ګرځه بیا کارونه کوا دا چې معمولی کار ده ځکه خو د مور حقونه زیات دي وفصالو او پر کول د هغه شذودی فی عامین په 2 کالو کې انشکر لی یعنی 2 کاله بیا شودی ور کړی خپل بچی ته انشکر لی نو شکر وبس دما ولی والدیک او د مور او پلار یعنی د الله شکر ادا کا او بیا د مور او پلار شکر ادا کا چې دومره په خورو په مهنت تر الوی کړي او همدغه بچی چې کله لوی شي بیا مور او پلار نه فرمانه بیا مور او پلار په مشکل کې واچي بیا مور او پلار ته نیغ کیږي خدام تاسو یاد ساتو چې خپل مور او پلار سره نافرمانی کړی دا ګستاخی کړی دا د سره به بچی هم دا شان دي کوي مور او پلار ته تکلیف رسول او سزا الله پام دې دنیا کې ور کوي انسان الی المسیر خاص ما ته واپس راتل دي وین جاهداکا او کچری دا مور او پلار دواړه زور ولګئی پتا باندې اعلی پدی خبره ان تشرک بی چې ته شریک جوړ کما سره مال سلک بی علمون چې نوی تا ته پاغي باندې علم فلا تطيعهما نو دا خبره به د مور او پلار نه مانی وصاحبهما خدا دا چې کا مور او پلار د مشرکین هم وی کنا وصاحبهما نو غوي سملګرتیا کوا په دنیا د دنیا په کار کې یعنی هغه د پارا رزق ګټا هغه د پارا مزدوری کوا معروفا نیکا وتبع سبیل من اناب او پیروي کوا د لارې د هغه چا ته رجوع کړی دا الیا ماتا ثم الیا مرجعکم فنبئکم بیا ما ترتل دي تاسو نزب بیا تاسو خبر کم بما کنتم تعملون په عملونو باندې چې تاسو به کول ګوره د مور او پلار چې مشرکین دي خدای الله دشمنان دي کنه مشرک سره خدای الله دشمن ده خو بیا هم د دې مشرک سړی بچی ته الله یې چې د پلار بے عزتی بنه کوي د مور بے عزتی بنه کوي مور سره بخواګه خبره کوي پلار سره بخواګه خبره کوي اگر چې د ما دښمنان دي دومره لوی حق د دې مور او پلار یا بنی ای بچیا انها بشکا چې یو شی یعنی وانی کی یا بدی یو عمل نیک تا او کا بد دا ان تکو مسقال حبت من خردل کویدا پاندازی د سرشمو دانی فتكون فی صخره بیا وی هغه په یو کاڼي کې او فی السماوات یا پاسمنونو کې او فی الارض یا پزمکه کې چې هر چرته یوانی کی یا بدی چا وکړه یاتی به الله نوراب ولیاغت اغا الله ان الله بشک الله لطیف خبیر باریک بیندا خبردا یا بنی ایزویا اقیم الصلاة منس قائم کا وامر بالمعروف یو حکم کا پنیکی کول سرا ونهى عن المنکر او من کوا خلق د بدو کرونا واصبر وصبر کوا علی ما اصابک اغه مصیبت باندې چې ورسیږي تا تا ان ذالک بشکدا کار من عزم الامور دا د عظمت کرونا دا د مضبوطو کرونا دا ولا تصير خدک او ماړه او مخ خپل الناس د خلقنا مخ ما اړه ویني خلق سا مل ملاب ستا تعلق ستا خیر خګړې کرونا کوا تکبر مکوا خلقنا رستو کېګه ما ولا تمشي في الارض مرحا او مگر ز پزمکی کې تکبر سرا ان الله بشک الله لا يحب كل مختال فخور نخو قوی هر فخر کون کې انسان او تکبر کون کې انسان وقصد او میانا روی کوا فی مشیکا په خپل مزل کې یعنی کله چې ته قدم کې غدي قدم هم داسې کې غدا چې نه سس پوستوي او نه اکړ قدم وی چې هغه تکبر ظاهریږي او نه بځان کی سستی روالی درمیانا طریقې سره مزل کوا وغزز من صوتک او ټیټ کا आवाज خپل
خبرې هم داسې کوا چې زناور غونې خبرې ما کوا، غصې سره خبرې ما کوا، نرمي خبرې، پستی خبرې، شفقت ولا خبرې. ان انکر الاصوات بشک ډیر غبد د اوازوننا لصوت الحمیر خامخ आवाज د خردا. علم تر وینه ګوري تاسو ان الله چې بشک الله سخر لكم ما فی السماوات تابعدار کړی تاسو د پاره هغه شیونه چې پاسمنونو کې دي او ما فی الارض هغه شیونه چې پزمکه کې دي واسبغ علیکم او پر کړی دی الله پتا سو باندې نعمه نعمت خپل ظاهرتن خکرا و باطنتن او پټ. ومن الناس وزن د خلقنا من اغه څوک تی یجادل فی الله چې جګړه کوي الله په باره کې بغیر علم بغیر څه د دلیل نه ولا هدن او به د هدایت نه ولا کتاب منیر او نه د کتاب روخانه نه. و اذا قیل لهم اتبعوا او کله چې ویل شي دوی ته چې پیروي وکي ما د هغه کتاب انزل الله چې نازل کړي د الله قالوا نو یایدو بل نتبعو بلکی مونږه پیروي کوو ما د هغه شی وجدنا علی آبانا چې مندري دي مونږه پاغه باندې پلاران خپل. اولو کان شیطان او اگر چې وی شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر رغواړي هغه ورته هغه عذاب د ورته. و من یسلم او څوک ځان وسپری څوک وسپری وجهو ځان خپل ال الله الله تا وهو محسن او دین کمل وی فقد استمسک بالعروه الوثقا نو په دې وخت کې دیونی ولا مضبوطه کړی. و ال الله عاقبت الامور او خاص الله تا ختمه د ټولو کارونو. ومن کفر او هغه څوک کفر وکي فلا يحزن کا کفره نو اے پیغمبره تغم جن کېګه ما د دې په کفر باندې الینا مرجهم خاص متددوی رتلل دي فننبئهم بما عملوا نزب خبر کوم دوی په هغه عملو چې دوی کړی په دنیا کې. ان الله بشک الله علیم بذات الصدور عالم دا په خبرو د سينو باندې نمتهم قليلا مونږ فائدہ ورکو دوی ته لگا ثم ندترهم او بیا براک دوی الى عذاب غلیظ هغه سخت عذاب تا. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وکچری ته پختنو کې دوی نه څه چا پیدا کړی دي اسمانونو او زمکا لا یقولن الله نو خامخ دوی به جواب دیر کی چې دا خو الله پیدا کړی دي. قل الحمدلله نو تو ای پیغمبره ټول تعریفونه الله د پاره دي بل اکثرهم بلکې اکثر په دوی کې لا يعلمون نه پويږي. لله ما فی السماوات والارض الله د پاره دی هغه چې پاسمنونو او پزمکه کې دي. ان الله بشک الله هو الغنی الحمید الله پاک بے پروا ده یعنی الله د چا محتاج نه دا او صفت کړي شوی دا. ولو انما فی الارض او کچری هغه ټول شیونه چې پزمکی کې دي من شجرتین د ونونا اقلام دا قلمونه شي یعنی د دنیا ټول ونی ټول بوټي دین قلمونه جوړ شي. والبحر یمده من بعده هغه دریاب چې دا دینه سیاهی جوړ شي من بعدی سبعت ابحرین او دینه بعد دی دریاب سره و دریابونه نور ملاو شي دغه و دریابونو اتو دریابونو نسیاهی جوړ شي. ما نفدت کلمات الله نو ختم بنشي هغه تعریف د الله صفاتونه د الله خبره د الله یعنی په دنیا کې چې څومره دریابونه دي ان دومره و دریابونه نور ملاو شي خو بیا هم د الله صفاتونه ختم نشي د الله خبره به ختم نشي. ان الله بشک الله عزیز حکیم غالب دا حکمت ولدا. ما خلقکم ندی پیدا کول دی تاسو ولا بعثکم او نه دوباره ژوند کول دی تاسو الا کنفس واحده مگر پشان د یو کس. دا داسې لکه یو کس الله پیدا کوي د تاسو پیدا کول مړ کول دوباره پیدا کول. ان الله بشک الله تعالی سمیع بصیر اوریدون کې دا هر څه لیدون کې دا. الم تر ان الله یولج الليل فی النار اینا ګوریت چې بشک الله نباس شپه په ورځ کې ویولج النهار فی الليل او نباس ورځ په شپه کې وسخر الشمس والقمر او تبدار کړي دین ورس وګمې کل یجری دا ټول شنه روان دي الی اجل مسمى نیټه مقرره تا. وان الله بشک الله بما تعملون عملنا تاسو کوي خبير خبر دا. ذالک بان الله دغه کار چې دا یعنی په سبب د دې
په سبب د دې چې الله تعالی هو الحق او حق دا وان ما يدعون من دونه هغه خدایان چې رغواړي د خلق سوا د الله نه الباطل او غټول باطل دي وان الله بشک الله هو العلي الكبير الله او چت دولوي د عالم ترى آیا نه ګوري ته ان الفلك تجري چبيږي دا کشتۍ په بحر په دریاب کې بنعمت الله په قدرت د الله سره بنعمت الله معنا وکي په قدرت د الله سره ليريكم دي د پاره چې وخی تاسو ته من آیاتی د خپل آیاتونو نه ان فی ذلک الآیات لكل صبار شکور بشک په دې کې خامخنه خېدي هر هغه کس د پاره چې هغه صبر کوون کوي او شکر ادا کوون کوي و اذا غشيهم موج كالظلل او کله چې لاندې کې دوی یو چپا په شان د چتري یعنی دریاب کې روان دي پس نور باندې چپا رشي په دوی باندې دعو الله مخلصین له الدين نو په دی وخت دوی الله نه دعاګانې غواړي او خپل دین الله ته خالص کی فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد نو کله چې الله فرمایي مونږه بچ کو دوی وچتا یعنی وچی طرف ته پوری بسو نو جن د دوی نه مقتصدون اغا صحیح پاتې شي په توحید باندې اما یجحد بیااتنا او انکار نه کوي د مو د آیاتونو نه الا کل خطار کفور مگر هر هغه یو کس چې هغه غدار یو ناشکروي یا ایه الناس اتقوا ربکم اے خلقو ځان بچ کئ د غضب د هغه رب نه چې هغه د تاسو رب دا وخشو یومن وډر شي د هغه ورځ نه لا یجزی والد عن ولده چې بدلا بنشي ور کول یو پلار خپل زویتا پلار به د زوی نه پکاريږي ولا مولود ان بزوی د پلار پکار شي هو جازن چې هغه بدلا ورکی عن ولده د طرف د پلار خپلنا او والده شین هیڅ شی نه به پلار زوی پکاريږي نه به زوی پلار پکاريږي ان وعد الله بشک وعد الله حق حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس په دوکي کې دوانه چي تاسو د غژوند د دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکا نه کی تاسو د الله په معاملې کې هغه دوکاباز شیطان مو دوکانه کی ان الله بشک الله عنده الله سره علم الساعه علم د قیامت تا د قیامت سره علم صرف الله سره وينزل الغيث او نزلوي غبران یعنی باران علمم الله سره دا ويعلم ما في الارحام الله ته معلوم دي چې د مور په خېټه کې څه شي دي یو خو نر او خزهم اوس معلوم شولو خلقو ته خو دینه دا مراد نه ده ځکه چې د دې اسباب الله پیدا وکړو چې هغه الټراساوند ده هغه ذریعہ سم معلومیږي دینه اصل مطلب دا ده چې دا کوم بچی د مور په خېټه کې ده دا به څنګه وي دا به نیک وي او کا بد بوي بدبخت بوي کا خوشبخت بوي جنتی بوي کا جهنمی بوي اصل خبره ده وما تدري نفس ان پويږي او کس ما ذا تکسب غدن چې څه کار وکي اغا سبا یعنی مونږه سبا د پر ډېری منسوبې جوړې کو خو مونږ ته پته نشته سبا به څه کوم یا ما سره به څه کیږي کې دې شي څه په قبر کې د مصابه اوریز وي وما تدري نفس ان پويږي او کس بي اي ارض تموت چې دغه په کوم ازمکه کې مړ کیږي د دې علم صرف الله سره ده ان الله بشک الله علیم خبر علیم پارس باندې پوی دا خبیر او په هر څه خبر ده سورۃ السجدہ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تنزيل الكتاب نازل دل د دې کتاب لا ریب فيه نشته شک شبا په دې کتاب کې من رب العالمین صدا رب العالمین طرف ترا د هغه طرف نه نازل شوی دا د کې شک شبا نشته ام یقولون افتراه آیا د خلق یای چې د قران د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دا بل هو الحق من ربک بلکې دا قران حق دا د تا درب طرف نه لتنذر قوم ما اتاهم دې د پاره چې ته وې روي هغه قوم چې نه درغله هغه تامن نذیرین بل پیغمبر من قبل کتان مخکل لعلهم يهتدون دې د پاره چې دوی هدایت عمومي الله الذي خلق السماوات والارض الله غزا ته چې پیدا وکړل اسمانونو او ځمکه او ما بینهما او هغه چې د اسمانونو او د ځمکې په منځ کې دي فی سته ایام پشپغ ورځو کې
ثم استوى على العرش بیا کیناستو پارش باندې مالکم نشتا تاسو د پارا من دونی سوا د الله نه می ولین څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارش کوونکې افلا تتذکرون آیا نو تاسو نصیحت نه قبلوي یدبر الامر بندوبست کوي الله تعالی د وحی الامر نه مراد دي کې وحی ده من السماء د اسمان الى الارض زمکتا ثم يعرج الیه بیا واپس خیجی څوک خیجی د جبرائیل علیہ السلام فی یوم پداس ورځ کې کان مقداره چې مقدار دغه الف سنتین زر کال دا د دې مطلب څه دا مطلب د دې دا چې اے انسانانو د تاسو حساب سره زمکینه اسمان ته خجدل په دې باندې زر کال لګي خو جبرائیل علیہ السلام دا ټول کارونه په وی ورځ کوي دا الله په حکم سره مما داغه مدینه تعودون تاسو شمروي ذالک عالم الغیب دغه الله چې دا خبر د پټو باندې او شهادت او په خراو باندې العزیز الرحیم غالب دو مهربان دا الذي لا غزاتا احسن كل شيء خلقه چې ډیر خیسته ډیر خپل جوړ کړي دا هر یو شی جوړخت وبدا خلق الانسان او شروع کړل هغه پیدایش د انسان من توین د خټینا ثم جعل نسله بیا شروع کړل پیدا کول د نسل د انسان من سلاله د نطفینا مما مهین چې دا وبدي سپکه ثم سواه بیا برابر کو الله تعالی دغه انسان ونفخ فيه او پکې ور کو پدې کې من روحي د خپل روح نه وجعل لكم السماء او دې رکل تاسو ته غوګنا ولا بسوار او سترګ ول افئده وزنا دغه دریشونه به اکثر ذکر کیږي وګ سترګي اوزړه دا وجه څه ده دا وجه دا چې د انسان په یولو د پاره دغه دریشونه درکار دي دا ضروری دي چې انسان سره داوي ځکه چې په سترګو باندې قتل کیږي نو قران پاک په سترګو ګوري په غوګونو اوریدل کیږي نو وابه اوري په غوګونو باندې او زړه سره پویا حاصلېږي نو دغه درې وړه شو د الله انسان ته ورکړي دي الله فرمایي چې ما درکړي دي قلیلا ما تشکرون ډیر لګ داغه چې شکر وباسي یعنی لګ کسان شکر وباسي وقالو یا ایذاد وللنا یا هر کله چې ورک شومږه مطلب زاری زاری شو په قبر کې فل ارض پزمکی کی یعنی په قبر کې ائنا لفی خلق جدید آیا مونږه به دوباره را پاتول شو په نوی پیدایش سره بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې اصل خبر ادا چې دوی د الله په ملاقات باندې انکار کوي قل تور تویا پیغمبر یتوفاکم چې مړ کوي تاسو یې صادر نه خلی ملک الموت هغه فرشتہ د مرګ باره کې مونږ یې چې اسرائیل علی السلام کنا خدای اسرائیل نه په قران کې راغلی نه چې په حدیث کې اسرائیل شتا دته ملک الموت ویل شوی دی الذي اغا فرشتہ وکلا چې مقرر شوی دا بكم پتا سبانه ثم الى ربكم ترجعون بیا با خپل رب ته تاسو واپس کړل شي ولو ترى او کاش یو ګوري ته ازل مجرمون کله چې دا مجرمان خلق ناکسو رؤسهم چې ټټ بینه ویلی وی سرونه خپل اند ربهم پنيز در بخپل ربنا ابصرنا نو بیا دوی چې اې دې مونږ رب مخ ولیدلو یعنی هغه شی مولید چې مونږه یقین نکولو وسمعنا وامرذلو فرجنا بس مونږه واپس کا دنیا ته نعمل صالحان چې مونږه نیک عمل وکړو ان موقنون بشک اوس کې مونږه یقین راغللو نو لو شینا لاتینا او که غختل مونږه نو خامخاب ورکړې مونږه کله نفس هر یو کس ته هداها هدایت دغه اولنا ولکن حق القول مني لیکن ثابت شوی دا خبره دی مو طرفنا لعنی مو طرفنا الله فرمایي چې ما طرفنا تاسو ته دنیا کې پیغمبر رغله او کتاب رغله او بس مهلت پورا شو ختم شو لأملأن جهنم من الجنة والناس الله فرمایي چې خامخا زبد قوم دغه جهنم د پیرانو د انسانانو نه اجمعین د ټولنا فذوقوا بسوڅکای مزا بما دا عمل نسیتم چې هیر کړو تاسو لقاء یومکم هاذا ملاقات د نن ورځې ان نسیناکم بشکا هیر کړی مونږه تاسو یعنی څنګه چې په دنیا کې تاسو قیامت هیر کړو
نو نن په قیامت پورې چې الله فرمایي چې ما تاسو هیر کړلې فذوقوا بما وذوقوا عذاب الخلد او تقي عذاب د همیشوالي بما كنتم تعملون په سبب دی هغه عمل چې تاسو به کول په دنیا کې انما بشک خبر ادا د يؤمن بیااتنا چې ایمان وروړي د مو پایتونو باندې الذين هغه کسان اذا ذکروا کله چې ورته نصیحت کیږي بها په دې آیتونو سره خر سجدا وسبحوا نو پریوزی هغه سجده کوونکي او تسبیح یی بحمد ربهم پسنا در رب خپل سرا وهم لا یستكبرون او وی تکبر نه کوي تتجاف جنوبهم نو جداوی ډډې د هغه عن المزاج د خپل د خوب بشترونه څه مطلب یعنی خوب ټول شپه نه کوي د شپې وی حصے کې بیا را پاتېږي دوی خپل بشترینا څه د پاره یدعون ربهم چې راغواړي دوی په غوا کې رب خپل خوفن په یری سرا و تمان او په تم سرا یعنی الله نه داسې دعاګانې غواړي په داسې حالت کې چې یو طرف ته الله نه یریږي او بل طرف نه الله نه تم کوي و مما رزقناهم ينفقون او دا غیر رزقنا چې مونږ ورکړې دوی ته دوی خرج کوي یعنی تهجدم کوي د الله په لار کې مالم خرج کوي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم بس نه د خبر یو کس د هغه شینا چې هغه پټ ستل شوی دا لهم د پاره د هغه من قرة عين د هي اخوالي د سترګونه د تشری د پټ الله ستل دا جنت تا ځکه خو نبی علی السلام فرمایي چې نسترګو کتلې دا نغوی ګونو اوریدلې دا نزل کې هغه خیال تیر شوی دا داس یو جنت بوي جزاء بما كانوا يعملون دا د پر دا بدلا دا د هغه عمل چې دوی به کولو په دنیا کې افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا آیا بس هغه څوک سوي مؤمن دا کېدل شي په شان دي فاسق نه نشي کېدل لا یستوون ندی برابر دا فاسق او مؤمن یعنی دنیا کې هم ندی برابر په آخرت کې هم نوی برابر انجام بم دوی جدا جدا وي اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دا او نیک عمل کړی دا دوی د پاره جنت دو سیدو زیدا جنت المأوى د جنت نما هم دا او معنا دا جنتونه د وسیدلو نزلن دامل مستیاد بما په سبب دی هغه عملونو کان یعملون چې دوی به کول په دنیا کې و اما الذين فسقوا فمأواهم النار او کوم کسان چې نه فرمان دي فسقان دي د دوی د اوسېدو ځای وردا کلم ارادو ان يخرجوا منها کله چې جهنميان اراده وکي چې دوی راوځي د جهنم نه اعيد فيها نو پس به ورغورځول شي په جهنم کې وقيل لهم ذوقوا عذاب النار او دوی ته به ویل شي وڅکي عذاب د دی ور الذي اغور كنتم به تكذبون چې تاسو په دنیا کې دی ور په تاسو دروغ ویل چې دا دروغ ودا ولا نذيقنهم خاب خمبوير کدیتا من العذاب د عذابنا ان د دنیا د عذابنا الادنى چغه نږدې دا دون العذاب الاکبر مخکې د عذاب د لوینا لوی عذاب نه مراد جهنم ده نږدې عذاب نه مراد د دنیا عذاب لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی واپس شي ومن ازلم ممن او څوک دا ډیر ظالم د هغه چانه ذکر بیاات ربه چې هغه ته نصیحت وکړل شي پایتونو در رب خپل سره ثم اعرض عنها او بیا دوی مخ وړي د دې آیتونو نه دا ډیر ظالم انسان د الله فرمایي ان من المجرمين منتقمون نو الله فرمایي چې بشک مونږ به د مجرمانو نه بدل اخلو ولقد اتینا موسی الكتاب او په تحقیق سره ورکړې د مونږه موسی علی السلام ته کتاب فلا تکون فی مریه بس مکیګه ته په شک کې من لقاهی د ملاقات د اغشینا اغشینا مراد مصیبتونه دي یعنی تا نه مخ کې موسی علی السلام باندې مصیبتونه تیر شوی دي نو دا مصیبتونه به پیغمبره پتا باندې ممرچی او په هر مسلمان هغه مسلمان چې هغه دین کار کوي هغه باندې به دا مصیبتونه راځي
وجعلناه هدى او جوړ کړو مونږه د تورات لبنی اسرائیل بنی اسرائیل د پاره وجعلنا منهم ائمه او جوړ کړو مونږه د بنی اسرائیل نا مشران يهدونا چې لار به خیل خلق ته به امرنا دمو د حکم سره دمو حکم سره لما صبروا کله چې هغه صبر وکړلو په دین باندې وکانو بی آیاتنا یوقنون او هغه دمو آیتونو باندې یقین کوونکی یعنی بنی اسرائیل کې خونکان خلقم ډیرو کنه هغه باره کې الله فرمایلو ان ربک بشک رب دته هو يفصل بينهم يوم القيامه غب فیصله وکي دوی په منځ کې د قیامت پورې دي فيما كانوا فيه يختلفون فاو خبرو کې چې دوی اختلاف کوي او لم يهد لهم آیا هدایت ملاو نشول دوی ته کم اهلکنا من قبلهم تصور ډیر هلاکړي دي مونږه مخکې د دوی نه من القرون د قومنا يمشون في مساكنهم چنن ګرځي دوی په کورونو د هغه کې ان في ذلك لآيات بشک په دې کې ډیر نه خدي افلا يسمعون آیا دوی واورینا اولم يروا آیا نه ګوري دوی ته ان نسوق الماء الى الارض څرنګ مونږه بيو او به الى الارض الجرز اغزمکی شړیتا شړزمکی تمو بڅنګ ورولو فنخرج به زرعا نبيار او باس مونږه د دې زمکی نه فصل تاكل منه انعامهم وانفسهم بیا خوراک د دې فصل نه اغه زناور د دوی او دوی په خپل هم افلا يبصرون آیا دوی ګورینا ويقولون متى هذا الفتح یا دوی چې کله بوی د فیصله یعنی قیامت بکلوی یا د دنیا عذاب بکلوی ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی وای نو قل تو توه په جواب کې یوم الفتح اغورز د فیصله به لا ينفع الذين كفروا فیدا ورن کیا غو خلق ته چې کفران دي ایمانهم ایمان راوړل دا وای ولا هم ينظرون ان باغوی ته مهلت ملاو شي فارض عنهم نو بست اعراض وکد دوینا مخ واړو د دوینا وانتظر او انتظار کوته انهم منتظرون او بشک دوی دویم انتظار کوونکې دي